صدر صاحب ورسره د غونډه کابینه ته د زړه د تل نه سلام پیش کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو مشرانو دا نن چې دوی کوم پروګرام را جوړ کړی دی چې د آل ډمپر اسوسییشن په نامه باندې دوی یو نوی یونین یا نوې کمیټي جوړه کړله چې د خپل کور د خپل ترانسپورټ باندې ته خدمت کوي. یقینا دا ډېر ښه عمل دی چې په کوم صورت شوي یا په کوم شکل شوي چې د خپل قوم خدمت وشي، د خپل خلکو خدمت وشي، که د ترانسپورټ په شکل شوي، که د نورې کومې مسایل وي چې په کوم شکل شي زموږ خلک د خپل قوم خدمت کوي. زه دوی ته خراج تحسین پیش کوم په دا خدمت باندې او سلام ورته پیش کوم چې دوی د خپل خلکو خدمت کوي. ملګرو دلته موږ تاسو په کراچۍ کې خپل ژوند کوو چې دلته د ډېر لرې لرې نه د بجاون راون څخه په چمن یې ودروه د لرې لرې علاقې نه دا کراچۍ ته راغلي یو. واحد د یو مقصد لپاره راغلي یو چې دلته موږ خپل روزګار وکړو، خپلو بچیانو ته یو 2 روپۍ وګټو او دلته په کراچۍ کښې موږ په امن ژوند وکړو. خپل وطن دلته راغلي دغشي ته یو چې دلته یو 2 روپۍ وګټو. وطن هم در په در دی، په وطن کښې بدامني ده، روزګار نشته دی، خو دلته واحد د مقصد لپاره راغلي یو. خو دلته بیا موږ چې خپل روزګار ته مو خلک په قسم قسم شکلونو کښې نه پرېږدي. دلته زه باور خبره د ترانسپورټ درته وکړم چې دلته کومه لاټري ده چې کومه ناجایزه لاټري اخلي. یقینا موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په کلکه دغسې بندنه کوو او د دغه په مخالفت چې دا یونین چې څه هم اعلان وکړي موږ به یې سره په څه ډول چې دوی سره ولاړو. بیا چې کومه ټول پلازا ده چې تاسو به تللي وئ اسلام آباد ته، لاهور ته، په ډېر ځایونو کښې به ګرځېدلي وئ چې کوم لوکل ترانسپورټ دی یا لوکل خلک دی د دغې هلته هېڅ ټول پلازا مل پلازا نشته دی. خو دلته د سیند ګورنمنټ یا چې هر څوک دي چې خالي وضع ټول پلازا ده، چې بیا روابط راننوځي ټول پلازا ده، بیا ټول پلازا هم د موټروي اخلي چې انتهایي ناجایز کار دی. د دغې ټول پلازې په کاموالي شوه د دوی په مخالفت چې دوی چې کومه اعلان وکړي موږ یې انشاءالله په څه ډول چې دوی سره ولاړو. بیا دلته په ښار کښې چې کومې د موږ ډمپرې چالېږي چې یو ډېر مخصوص ټایم ورته مقرر کړی دی. بیا په هغه ټایم کښې که یوه داسې ناخوشګواره واقعه په ښار کښې نه جوړه شي بیا 10% راولاړېږي په کروڑونه روپۍ د موږ چې کومې ډمپرې دي دا دوی ځي. دلته مخکې هم دا د غاصر زراق نایب صاحب ته تقریبا 8 ډمپرې وسولې چې شاته ویډیو راغله او موټرسایکل د سوزاګر سره لګېدلی و، د ډمپرې لاندې راغلی و. خو دا 10% خلک دی چې موږ کاروبار او روزګار ته هم نه پرېږدي. نو صدر صاحب ورسره د ده کابینه ته دا هم وایو چې دلته داسې احتجاج وي یا بل داسې څه وي چې هر ساعت ځای ته ځې په موږ بغاغ کوې په څه ډول چې وایي انشاءالله موږ در سره ولاړ وو دا کار شي. نو خبرې ډېرې نه درته اوږدوم. زما ډېرو محترمو پښتنو دلته یقینا موږ چې کاروبار کوو خلک هم په قسم قسم شکلونه کښې موږ تیاري. دلته اوس د موږ معاشي قتل هم ډېر په تیزي سره روان دی چې دلته د بجاوړ نه راون څخه تر چمنه پورې موږ خلک راغی
دلته په خپل مټونو باندې په خپلې خولې باندې په خپله منډه ترنډه باندې یو 2 روپۍ وګټلې خو دلته خلک ورته ولاړېږي موږ روزګار ته هم نه پرېږدي موږ کاروبار ته هم نه پرېږدي په قسم قسم شکلونو کښې دلته د موږ قتل عام روان دی په دا کراچۍ ښار کښې دلته د هوټلونو والا دلته د رشوې والا دلته د مستۍ والا دلته د ریړۍ والا په هر شکل چې خلک ورته ډارېږي چاته د اکروچمنټ په نامه ډارېږي چاته په بل شکل چې ډارېږي چاته د KMC په شکل چې ډارېږي خو چې څوک روپۍ ورکوي بیا نه KMC شته نه DMC شته نه بل څه شته نه بل څه شته د دغه ډېر نه په تاسو هم او د کراچۍ په ټول ولس باندې دا چاپ کوو چې دلته کوم معاشي قتل عام روان دی د دغې لپاره به منظم کېږو راولاړېږو به او چې څوک د موږ معاشي قتل عام کوي په دا سترګې چې به سترګې ورسره ملاوو او د ځای نه به یې په منډه وباسو انشاءالله چې موږ خپل قتل عام ته هېڅوک نه پرېږدو به دا کار شي او دلته په بار بار موږ پښتنو ته ویلي دي چې راشه چې یووالی سره وکړو راشه چې اتفاق سره وکړو دلته په تاڼۍ کښې هم په د افغان په نامه باندې چې افغانان د موږ وروڼه دي هېڅ انکار نه شو ځنې کولی خو د دغه ملک پالیسي ده چې د بل وطن خلک به وځي موږ هم دا ورسره ومنل چې دلته په کراچۍ کښې ته وایې چې وداسې بلکل دا وځي خو یغې په حال کښې د موږ داسې واړه واړه ماشومان تاڼې ته وړي چې تا شناختي نشته دی چې یو ورې تاڼې ته یوسي بیا په 100 زره په 10 زره په 50 زره مو یو ځوان را خلاصوي نو دا هم موږ تاسو ته وایو چې چېرته ناجایز څوک وړي په موږ غږ کوې انشاءالله چې دا پښتون چې کومې لیاړې دي چې دا نه کو درته وچې بیخي به مو د دغه کراچۍ نه وچوي چې دلته موږ خپل ژوند نه وکړو د دغه دپاره به منظم کېږو په آخر کښې دا یوه خبره درته که چې یو بل به اتفاق سره لرو یو بل به یووالی سره لرو نفرت به سره لرې کوو د هر چا یونین زندهباد د هر چا خپل نیشن زندهباد خو چې کله د موږ د تاسو د پښتنو خبره وي بیا به په صفحه اول چې هر یو سره ډارېږو بیا به په یو پلیټفارم سره ډارېږو بیا به دا نه کوو چې دلته صدر جان علام دی یا دلته یاقوت دی یا دلته بل دی یا دلته بل دی هر یو موږ ته محترم دی او په پښتنو کښې چې هر یو څوک په موږ غږ وکړي انشاءالله چې موږ به په د دوی په اتفاق کښې او د دوی سره په هره مسلې مسایل کښې داسې ولاړو لکه غر ډېره مننه الله مو خوشحاله او آباد لره مهرباني